دغسې یوه شپه وه چې زه د کور نه وتلم، چپه وچولی شوه، زرباتیون، داخلیون، امریکایون دا ګاډ وه. دغه کور نه چې چپه وچولی، دغه کور نه مو صرف زناناوې دا وبوسلی، نوره کور چې بمونه کېښوه، بم یې چورې ګړته نه ګاډ کړی، بم یې کور یې وغورځوه، کوز خوار کې اوس هغه د وروسیو ټوټې اوس پرتې دي، تیږې اوس کوزې په پټیو کې پرتې دي. نو دغه شپه نه دا چې دوه کسونو شهیدون کړه، نوره چې څومره په دا صحنه کې موټر وه دغه یې وسوه، د زموږ کور مخې ته یو موټر و دغه یې وسیو، او نوره چې چېرته هغه وه د کورونه تقریبا 10 کوره په دې کې یوه شپه تخریب کړه، دا دی وغورځول. نو موږ نه به چې چپه وچوله، موږ به تر سهاره پورې یو چې کوټه کې وو، کوټې نه به نه شو وتی چې څو به دی لوړ نه وه، یا به په ځنګلو کې شپه تېروله، په ځنګلو کې به سهار به چې شی سهار به کور ته روغ. دا دومره سخته شپه وه چې هغه ماشومونو ته چې اوس وایي هغو زناناو نه چې پښتنه وکړي، د ډېرې غمر نه خبرې نه شي کړی، ژړي په ژړو به نه وکړي چې خالي شپه پورې یو چې